چې ظالمانو د الله او د رسول په خاطر زه بې ګناه یم چې وړه لور مې یتیمه نه کړې. دوستانو دا د ګیلمن وزیر لور ده، د ټول نه کومه وړه ماشومه چې دا هغه هم تاسو ولیده او دې نه پس د هغې کوم تصویران چې دي ګیلمن وزیر اخیستي دي او دواړه کومې لوریانې چې دي هغه ورته ګوري. ګیلمن وزیر چې مخکې کومه خبره کړې وه د خپلو لوریانو په هکله چې ظالمانو ما مه وژنئ، زما چې کوم دی ماشومان کومې لوریانې دي واړه بچي مې دي هغه به څه کوي. او نن چې کوم دی هغه ورځ په هغه بچو باندې راله، زه خو اریان دا یم چې لکه کم 4 بچي دي او ټول چې کوم دی ډېر زیات ماشومان دي هغه یتیمانان شو، دونه مال دولت ورسره هم نشته چې د هغې باندې هغه خپل کم روزګار یا خپل فیوچر برابر کړي. خو بس الله تعالی دې مل شي، ځکه زمونږ د ملک کې اوس یو سړی په بیمارۍ مړ شي، په بل څه مړ شي، هغه ځان له خبره ده، خو داسې څوک راپاسي او هغه غریب مړ کړي بر ناحقه کم په ګولو یا داسې څه واقع ورسره وکړي، بیا داسې چل شوی چې د هغې پته هم نه لګي چې دا د چا د لاسه هغه مړ شو. خو غریب انسان وي او د هغه د تپوس بیا هم څوک نه وي. الله تعالی دې هغه وکړي څه کې چې زمونږ خیر وي او دا چې چا وژلی دی هغه کسان دې الله تعالی تباه او برباد کړي. نو کوم معلومات چې کومه ویډیو چې راغله د دغه لور ما غوښته چې تاسو سره شریک کړم، انشاءالله بله ویډیو کې ملاویږو. الله حافظ.